ټولو غړیانو ته عزیز ماما دي وګی دي که څوک دي نیم دي کوژاک ته پورته سي کوژاک دې بند کړي د ریسي په ښځو کې ډګوم د برګېډیرو په ښځو کې ډګوم کوژاک نه پورته سي کوژاک نه پورته سي کوژاک بندوو او د ریسي د دفتر سوځو دا د کلي مخ ته بندوو ولس په ګرده راوځي ما ته ماښام کمیټه راغلې ده زما مذاکرات سره شروع نن دی چاپه وایي د زما خلک یې پورته کړي دي زما ولس ته په بېعزتي ګوري په قرآن که یو ځای څوک راسته خلاص کړي ټوله ښار هم بند دی کوژاک هم بند دي د کلي مخ ته هم بند دي چې په دې کور کې که په بازار کې څوک ناست وي راودوځي ټوله ولس ته دي په ولس ته موږ خواست کوو چې راووځي د بلګېډیر د ډیسي اوس بیا ارادې غلطې دي زه په چیلنج ورته وایم چې پرتۍ دې معاینې ته لاکې شي اوس راووځئ ګزاره وکړي چې دا رقم زموږ وطن دا سړی په کلو سترګو ګوري لږ پرې موږ ته تر دې وطنه سبا شو موږ به ټوله ولس ته خواست کوو چې دا یوازې زموږ لیبرال مطالبه نه ده دا یوازې د پاکستان والا مطالبه نه ده دا د ټوله وطن مطالبه ده دا د دې ریاست سره چې کوم زموږ وینه په کیسه کې نیولې ده موږ به بلګېډۍ ته وایو چې شرم وکړه ته مو ځان ته افسر وایې ته هم د پاکستان وردۍ اغوستې ده د پاکستان وردۍ دا لکه منافقانو ته نه ده پکار چې زموږ د ملک وردۍ هر منافق هر خاین اغوندي په نالت ورته وایو موږ به ټوله و دې ولس ته دا ډاډ ورکوو چې نن به موږ هغه فیصلې دا ریاست کوي چې زموږ د باډر دروازه یې بنده کړې ده هغه به هم خلاصوي که زموږ په دې ملګرو د دې شکې وي دا مرګۍ لا 15 شل دي مړه کړي موږ پروا نه پکوو موږ پر وطن باندې د کوم د وطن باندې موږ دا رقم په سرو ځوانان ورکړي دي نن به زموږ یو 15 شل کسان پاپچې چښلي 500 په ولاکه کې موږ دا ورته وایو چې زموږ خلک دي فوري لاسي که نسیله ولاکه چمن په یو رقم راسه خلاص کې ستا به دا خیال وي چې زما مشران به روان وي او زه به په دې ښار کې ګرځم زه به په دې وطن کې ګرځم موږ وار ملګري ته خواست کوو چې وروره مولي منان صاحب اوس دا وایي چې دا ولس ټوله راوځي چې راوواتي چې پر کوم ځای موږ فیصله وکړل که موږ وکیلې ته اور وراچوئ که موږ وطانې ته اور وراچوئ که موږ د ډیسي و دفتر ته اور وراچوئ بلګېډۍ یې ذمهواره دي ډیسي یې ذمهواره دي چې نن دی زما پر ځوانانو تشدد کوي نن دی زما ځوانان پورته کوي او اوس یې بیا جلا ونه ګردي شروع کړې ده چې اوس یې نفسي راایستلې ده موږ به ولس ته وایو چې راسئ دې پرلط له ځان راورسوئ چې نن د بلګېډۍ او د ډیسي د ډي پي او کومه اراده ده نن به موږ اراده د خاورې سره ورخاورې کوو موږ په جیل باک نه کوو موږ په مرګ بد نه وړو موږ د دې ګولۍ سره ولد یو موږ د دې لښکر سره ولد یو چې تا اوس په سومه لیشه راایستلې ده په خدای که پر دې رقم سره خلاص شو موږ هغه مشرانو ته وایو چې برایي واشته موږ له په جلګه راغلي دي موږ هغو مشرانو ته دا وایو چې د بلګېډۍ پر لکۍ ته ورکښېږدئ د بلګېډۍ رسه دا لکۍ پرې کړئ
د لیسي صدالکۍ پرې کړئ د لیپیو صدالکۍ پرې کړئ که موږ نه هغه جلګه چې پرون ورځ راغلي ول که هغه جلګه هم نه راووتل هغه هم په دې ولس خوا نه کباده موږ ورته وایو چې تېره بلګېړۍ خلک یاست تېرو ادارو خلک یاست موږ 4 میاشتې وو 15 شپې پر دې روډ کېناستلي یو زموږ مطالبه خو ملګري ته نه کښېښول زموږ خبره خو مو ملګري نه ومنل نو نن چې دی زما په ملګرو لاټي چارج کوي بیا پر دې ټیم کوي چې موږ هغه صدر صادق ما او مولانا ته وویل چې نن به تېزي خو براهیم احسان به دې کول چې موږ ځلې ولو نن دې چغاله سپی یې څنګه وکړ چې موږ کور ته ولاړلو پر 12 نیمې بجې یا پر 1 بجه موږ کور ته ولاړلو تا پر 15 بجې باندې بیا زموږ په ملګرو چاپه وویل د چمن بلګېډې مرداباد د چمن بلګېډې مرداباد د چمن لیسي د چمن لیپیو د چمن انتظامیه موږ باچا ته دا وایو چې دننه زموږ مرداباد شروع کړي د چا پلار دا په موږ ولکه مرداباد پرېږدي چې نن دا بلګېډې کوم کار وکړي دا زموږ سره هېڅ نه دي کړي دا موږ پر ځان نه بوجوو موږ به ولس ته وایو که موږ پر دې ځای د خپل ځان د ګټې دپاره ناست یو یا زموږ په دې کې ګټه شته ولس دې وروره بیا زموږ سره تاون نه کوي که د ټوله ولس کیسه ده د ټوله ښار د وطن کیسه ده نو نن به زموږ د دې خبره ځله کېږي موږ به ادارو ته هم دا وایو چې په قرآن کې دا پلانونه مبارک سي چې ته به زموږ په بارډر باندې پاسپورټ کوې ستا به دا خبره وي چې نن دا عیسی علیه امام میجر زموږ د مشرانو د سیاسیانو سپاربونو پیسې یوولې یوې ته یې ویل تا ته سیټ درکوم بل ته یې ویل تا ته درکوم بلګېډې ورسره دیسي ورسره چې زموږ الکشن د پیسو په زور کېږي زموږ انتخابات د پیسو په زور کېږي نن موږ به ولس ته وایو چې نن راسي پر دې ځای د کام فیصله وکړو سر نه خلاصوي دا د نن دا ولس په دې ستړي کې ودرېدی چې موږ به پر دې ډبرې غورځوو دوی به پر موږ ګولۍ غورځوي موږ ورسره تخواست کوو چې راسئ وروره دا پرلت نه راسئ بیا به موږ د دې ځای فیصله کوو چې پر کومه خوا مولویانو فیصله وکړل موږ به پر هغه خوا ځو نو اوس که د ځای پر ځای کښېنئ د 12 بجو پورې به زموږ دوی ښار خلک وطن راووځي د 12 بجو مابعد به موږ فیصله وکړو نو ټوله ځای پر ځای کښېنئ زموږ د ټولو وروڼو څخه دا خواست دی که د چا په جومو کې موبایلونه دي که څوک د لایو ویډیو د لارې زموږ غږ اوري که په کوټه کې دي که په کراچۍ کې دي که په نورو ملکو کې مسافر دي د چمن پر امن پر لټ چې د 5 میاشتو څخه ناست وو پر دې یې برایم احسان حمله شوې ده زموږ پر ملګرو تشدد شوی دی زموږ ملګري په دې جبرانه توګه دې پسې غونډګانو د ځانه سره وړي دي زموږ مچرانو موټرسایکلانو ته یې اورونه ورچولي دي موږ ټوله قام ته خواست وو ټوله لر و بر افغان ته خواست وو چې که دا خاوره زموږ مور ده نن پر دې مور باندې د ننګ ورځ ده نن پر پښتنه خور د ننګ ورځ ده نن پر قام د ننګ ورځ ده یو پښتون یو کور ته نه پاتېږي که سیاست کوي که نه کوي که کاروبار
کې کلکی کباډر لږه کلزي کټکوان کې کلکی ټول دي ځا پر لخت را ورسي او مشت بادارانو ته خاص کو څومره مجرتالي لار کړی دي ټول ځوانونه بند کړي راسي پر لخت ځانونه را ورسوي او کوژه کوم باندې د عزیز ماما په نگراني کې ټولو لغنیاتو موږ خاص کو چې د عزیز ماما او د کمانډر بوجي سره په رابطه کې پاتې سي یو ملګری مرتشد صادق د سکوټلند ورته ووایي سرټ ته کې سکوټلند سرټ ته کې ملګرو موږ ټول چمن ته خاص کو چې نن کتې 15 لکه باندې باید 15 لکه راوځي چې دې ټول ورته راووتاست نن به زموږ د دې اخري فیصله نن به زموږ د برګېډیر اخري فیصله چې دا وطن زما دی که دا وطن ستا دی چې دا وطن ستا دی که دا د دې ناستو خلکو دی دا په هغه صورت کېږي چې دې ټوله کام راوځي پوښتنه وکړي لایو ویډیو وکړي ټوله کام مسافر وکړي چې ټول کام راوځي نن به موږ په دا ټولو نن به زموږ د دې اخري فیصله کېږي نن په 24 کانټې کې بیا 15 میاشتې نور نه کښېنو نن په لاره روان 20 کانټې کې به موږ دوی سره معلوموو چې آیا برګېډیره دا وطن ستا دی که دا وطن زما دی ملګري خو پرېږده دا به ستا پلار ایله کوي پر لاسو پر پښو به ومچېر ایله کوي به اوس د بلې وینا لپاره کمانډر بوجي ته خواست کړو چې دی د دې پېښې شاید وم دی او دی د وطن د دافع وکړي چې ټول وطن دې راووځي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کښېنئ وروره ګرده کښېنئ ښه په تسلي باندې به مجلس سره وکړو برای ماخستان 4 بجې وې زه په خپل حالت وم برات اکا محبوب و نور ملګري ولا مړ تقریبا 20 کسانو پر هغه ځای باندې اول د واره لوڅ راله او نیوي ورسره وله لاس مچره دې حمله وکړه بیا زموږ ملګرو بیا پر اور مخور میدان شله چې ملګرو وویل چې موږ ځانونه سوځو بېرته دې مچران پر مخ باندې بوتلله بیا 15 بجې شولې 20 مچره لوڅو پوجان وله پله ګاډ وله بیا راله بیا زموږ سره په خبرو سره اخته وو پر خبرو پر حالات باندې دوی لاس واچاوی موږ لږ وو دوی 1500 کسه لوڅو ملیشه پله ګاډه وله و موږ ملګرو ته لاس ور واچاوی هر ملګری په 20 کسو په 10 کسو کشاوی دا رقمې وایي چې کسان دې په خدایي که کافر سړی ووایي کله دی چې برای ماخستان زموږ ملګري وویل صدر صادق یې داسې ټکټ کړ کړي چې کسان دې په خدای که یاد کېږي نور ملګري ورسره وله چې هغه یې د دې بتر که 10 کسه دوی یې وکړله زموږ خیمې یې راوسوځلې زموږ کاټنران یې په زوره پورته کړله موږ پر دې ولس ته شپې بغاره کړله چې عزیزانو قریبانو راووځئ دا زموږ آخري جنګ دی دا ظالمان نه پرېږدي پر دې برګېډیر زه نالت وایم په مرداباد ورته وایم په ډي سي ته په مرداباد وایم ډي پي او ته په مرداباد وایم چې ټول انتظامه ده هغه ته مې په مرداباد وایو په دا 4 میاشتې 15 شپې په دا 4 میاشتې 15 شپې یو څوک ته ووایي چې یو لغړي یا سیول د دهشتګردۍ په طرز جوړې دي د دې موږ مزاحمت کوو او زموږ پر ملګرو باندې چې کوم د اکسي د لوري د زلید زامیې د لوري چې زموږ پر ملګرو چاپول شوې ده زموږ ویان صدر صادق او 15 نور ملګري ورسره وړي دي موټرسایکلان شان یې سوځلي دي موږ ټوله ښار ته خواست کړو موږ ټوله وطن ولس ته خواست کړو چې راووځي نن د ننګو د غیرت ځای دی موږ کوژه کوم باندې ټوله ښار موږ سره بندوي موږ ریاست ته دا وایو چې دا پلانونه
دا چیلنج کوي چې زموږ خلک د سهار د اذانو سره پر 5 بجې لکه غله پورته کوي موږ دا یو اوس په میدان ولاړ یو راسته چې زموږ د وطن و ولس په ټوله ښار ته زما دا پیغام دی چې راودې وځي منډې زموږ پر لټ نه راشي زموږ د منډو د خوندو زموږ د عزت مسله ده چې دوی احتجاج باندې احتجاج کوي موږ ولس ته خواست کوو چې راسي پر لټ اوس راوځي پر لټ راوځي دا ریاست موږ 15 میاشتې پر دې روټ فامر کښېنولي وو زما برای ماښام یې موږ له جلګه مرسته ولې ده موږ له مرکه مرسته ولې ده موږ د دې ویډیو د لارې د ټول چمن ښار د ښاریانو سره پر زور دا مطالبه کوو چې نن د ننګ د غیرت ورځ ده زموږ پر حمن پرلت باندې حمله شوې ده د شپې زموږ ملګري وړي دي زخمیان شوي دي د چا لاسونه مات شوي دي موټرسایکلان سوځل شوي دي زموږ موټرانو ته ورونه ښویېدلي دي زموږ ملګري په زور وړل شوي دي بندیان کړي دي دا ټیم موږ کوژک بند کړي دي دا ټیم موږ د ټول ښار کې شټر ژوند هړتال دي او د ټولو ښاریانو څخه غوښتنه کوو چې تاسو پر لټ ځانونه راورسوئ موږ به یو نوی پرلط کامیاب ساتو د خپلو 5 میاشتو کړي خدمت او کم ټول دغه چې موږ وړ دي هغه به د لاسه نه ورکوو خپل ځانونه دې پرلط ته ژر تر ژره تاسو ته معلومه ده ماښام 4 بجې د ریاستي ادارو لخوا د پولیسو لخوا ملګري شامل ملګري وړي دي پرلط کمیټې انګارې د دې واقعې خلاف موږ مذمت هم کوو او موږ ټول ښار ته دا ستاسو د لارې وایو چې ژر تر ژره راووځئ نن به په لکونه انسانان راوځي موږ به دلته بیا فیصله کوو او به موږ ټولو دفتران افسر به نه راوځي هېڅوک به نه راوځي موږ خپل خلک غواړو دا پر امن پرلط دی 15 میاشتې زموږ وشوې موږ به دا منې نه ده کړې اوس هم موږ د امن د لارې دا جنګ کوو خپل سر ورکوو مینه ورکوو خو موږ دا ښار بچاوو دا وطن بچاوو بله خبره دا ده تاسو ته معلومه ده چې هر وخت پر پرلط بده راسي بیا زموږ د موږ نه په ګرفتاریانو بیریږو موږ نه په زخمو بیریږو موږ په ډېره اراده دا پرلط کښېنولی دی موږ په څوک په دې نه بیري نه په دې موږ بیریږو یوه خبره کوو خپل ولس ته خپل قام ته چې راسئ ستا پر امن احتجاج ستا تعداد د دې جواب څوک نه لري راسئ دا ګرد ښار راوځئ د خدای کول موږ ته به خپل خلک هم رایله کوي او دا پرلط کامیابه دی د دې پرلط کامیابېدي چې ده هغه دغه دی چې دا پر امن ځوانان ولې ویوړل چیشتې ویوړل دا به زړه خلاوي دا خو د موږ سره په مذاکرتي میټینګانو لګیا وې دا به موږ ته ویل چې دا کار مه کوه دا خو ماښام مذاکرات ماښام درغلي مو ولسمانان مو پر امن درته نسبې حمله ولې ماښام یې مذاکرات وکړئ کامیاب ورته یې ډاډ راکړئ دا خو د منافقیانو خوی دی دا خو ته کس غواړې ده دلته به دا منې راولي یا موږ وایي چاته دا اجازه نه ورکوو موږ پر امن اوسو ستا ډنډې ازادې دي ستا ټوپک ازاد دي موږ خامخا خپل ولس ته وایو چې راوځئ انشاءالله دا پرلط به جاري دا پرلط کامیاب چې ستا پلار به خدای ګډ